سلامونه ملګرو نه کې هیله احترامات دا زما د خوخي موضوع دا اگر چې ځنې ملګری وو چې ته بار بار په دې باندې خبره کوي خدا په ما باندې یو شر شدت یعنی بدامني دا زما د خوخي موضوع او یو دا شړۍ صحافیان چې دا د خلکو د بیزتیانو په سر اغستې او د خلکو د عزتونو دا ابل اوس چې دی لکه کم کار کړی دی کنه ملګرو یعنی داسې د پلار په ځای د پلار د عمر بوډا دا د ظالم وي ته دا پونګې ووهه ګوره موږ هم د دې پونګې خلافي موږ هم د تجاوزاتو خلافي خو خلاف مطلب دا نه دی چې هغه زه په بازار کې د هغې خرڅول بند کړم داسې قانوني جرم نه دی دا اخلاقي طور په کار چې څوک پونګې نه وایي او ماشومان دي او بل دا چې که وهي هم نو لکه اوس هر سړي خپل یو نقطه نظر دی دا څه ډیبیټیبل نه ده بس زما نه دی خوښ زه ځان ساتم زما نه دی خوښ زه خپلو ماشومانو نه راوړم یا ماشومان پوهه کوم خو لکه د پلار په عمر باندې یو مشر کس لا ته په خوله کې پونګې ورکوې بیا ورته چې پونګې خو ډېر خراب اواز و نو زه یو ملګري لیکلی و چې نه خو یې ډبولو ډېر خراب اواز و اگر چې زه تشدد خلاف یم مونږ په کار ده چې مونږ عوامي سطح داسې موب جسټس د هجوم د انصاف چې کوم دی د دې غندنه وکړو مجبوري دا ده چې دا دې خلکو شروع کړل دې خلکو دا ظلم شروع کړی دی خلک یې په دې مجبوره کړی دی ما خو دا پوره معلومات نه دي اخیستي په کار ده چې پوره معلومات مې اخیستي بیا مې خبره کړې وې خو ما ته داسې ښکاري چې دا وال ډبولو والا کوم کسانو چې اوس دا وال ډبول کړي دي دا غالبا هغه کسانو چې رشته دارو دغه ځوانانو یا دغه بوډا ځکه چې څوک هم د خپل مشر داسې بېزتي خو نشي برداشت کولی اوس زه یو څیز خرڅوم لازمه نه ده چې ته ما باندې بیا پونګي وې دا بس د خلکو خپل یو لایف سټایل دی او کوي خلک او اوس دا مسله ده چې که دوی دا شی پرې نه دي او دوی دا ناوړه او دا سپک کار دوی پرې نه دي نو یقین وکړئ دا تشدد دا سلسله به ډېره زیاته عامه شي په دې معاشره کې او بیا به کوم چې نور دي کوم چې نور شړی صحافیان دي ګور دا دومره زه په خپله باندې ډېر کم پړه لیکم موږ ټول کم پړه لیکه زموږ بچیان کم پړه لیکه دي خو د دې خو افسوس خبره دا ده چې دوی ته هغه بنیادي ایتکس هم نه دي زده تاسو یقین وکړئ د خدمت ټکی دوی نشي ویلی 99% دا شړی صحافیان چې خدمت ته خدمت وایي نو مړه په ګاډ سیک یار او بیا چې قصد ورځي او دا ماحول جوړوي او بلچک خلکو جوړول او غمګین سازونه د چې مخکې هغه افسر افغان سره کوم انټرویو کړي و چې ته دا کې نو دا ولې نه کې نو زه به تا وایم چې ته اوس دغه کې نو بل څه ولې نه کې ته چې مایک ګرځې نو ته په هسپتال کې ډاکټر ولې نه ته چې ډاکټر وي نو ته یعنی واټ نانسنس کنه لکه څه نانسنس خبرې دا خلک کوي اوس دا چې خلک دې عمل نه ډېر زیات تنګ شوي دي او زه چې کوم موږ بهر په دې باندې ملګرو سره ډسکشن کوو زه پرون ګورم پرون زه په هوټل کې ناست وم په دې مرګره کې په یو ښه پوش هوټل کې او هلته څلور پنځه طالب علمان ټولې مرګري څلور پنځه طالب علمان چې وو نو هغوی دا یو ویډیو لګولي وو دوه فریقینو پکې یو بل ته کنزل کول او هغه سټوډنټان چې هغه هلکان چې وو داسې ښکارېدل لکه سټوډنټان چې هغې پسې خاندل نو ما ډېر افسوس راغی ما ملګري ته وویل ما دې هلکانو ویډیو لګول داسې پاکستانان یا افغانان یو بل ته کنزل کوي لګیا دي او دا خلک انجوای کوي یا خلک یې خوند اخلي دا زمونږ په قومي نفسیاتو باندې ډېر خراب اثر پرې باسي زمونږ په ذوق باندې ډېر خراب اثر پرې او دا شړۍ صحافیان دومره بدذوقه دي که نه لفظ د فقرو ادایګي د خبرو جوړښت کنسټرکشن چې کوم لکه ته خپل یو تمهید تړي بیا خبره کنسټرکټ کوي یا خپل بیانیه کنسټرکټ کوي یا خپل نقطه نظر کنسټرکټ کوي که نه په یو مهذب انداز کې د هغې بنیادي ایتکس او د هغې سړی پړه لیک نه نو هغه بیا دې شروع نه خبرېږي سړی چې باقاعده ټرین نه وي سړی چې باقاعده تجربه نه وي نو هغه په دې خبرو باندې بیا نه پوهېږي نو زما دا درخواست دی چې بهرحال دا یو تشدد شوی دی د تشدد خلاف وي خو دا د دې ګناه د دې شاته هم دا خلک دی د دې ذمهوار هم دا پخپله دي اگر چې موږ له په عوامي سطح داسې موب جسټس د هجوم د انصاف چې دی په هر وخت کې غندنه پکار ده بله خبره دا چې دا کله دا ټرینډ یوسف جان شروع کړی وی نو ګوره یو فطري اسلوب و د هغه کم کس چې یو ټرینډ شروع کړي د هغه یو اسلوب جوړ شوی د هغه سره خوند هم کوي هغه پکې ډېر بولډ هم ځي که ستاسې خیال وي هغه ډېر بولډ موضوعات کله کله هغه د لفظونو ادایګي هم صحیح نه وي د هغه طرز عمل هم کله کله ښه نه وي خو چونکې دا شیز هغه شروع کړی دی نو هغه سره ښایي بس لګیا دی او څه ناڅه خدمت کار هم کېده دلته خو مصیبت دا دی چې سړي روزګار نه وي ډیسنټ روزګار یې نه وي په 100-200 روپۍ باندې مایک واخلي کیمره والي کیمرې ته اخیستو ته خواړو ضرورت نشته او بس ګرځوار سړي دی په خوله کې ورټومبه هر ګرځوار سړي دی په خوله کې ورټومبه نیغ مې سړی وهه نو دا ظلم دی او دا پیمرا له پکار چې دې خلاف اکشن واخلي خلکو له پکار چې ایتیکلی دي خلکو ته وایي چې ستا ته جواب دی نیم کارډ راوښیه د کومې ادارې سره وبسته څومره ټریننګ یې کړی دا یعنې بنیادي کوالیفیکیشن تپوس دې وکړي او پی ټي اې له پکار چې دې تپوس وکړي او د دې خلکو مخنیوی وکړي په بله یوه معاشره کې هم داسې شتر بې مهار چې ته وایي یعنې بې مهاره اسونه او د خرو په شانې دي لګیا دي د خلکو نه تپوسونه کوي دا په یوه معاشره کې نشته دا صرف زمونږ په دې وطن کې په پنجاب کې څه ګوره اقرار الحسن کوي ستا اختلاف د خبرې څه کېدی چې خو چونکې یو مستنده اداره ده یو سرټیفاید اداره ده شل خبرې د هغې حوالې سره ته کولی شي
خو یعنی سنا ستاسو ایتیکس که نه بیا کا چاپی وای که سکه که نه ایتیکس دلته نه ایتیکس ته نه اجازه نامه شته نه لیسنس شته نه د خولي خایز شته نه د جبي خایز شته نه د الفاظو کې اټریکشن شته او بس لګیا دی او تعلیم په خپل کې درمنډي مالم په خپل کې درمنډي مسلمان مردانه چنن والے شوی دی او تاسو یقین وکړئ دا سلسله به دراز کیږي دا سلسله به وګديږي او دا به دومره حد پورې وګديږي چې په کوڅه به خلک یو بل ډبوي کوڅه به خلک یو بل وهي یو بل مطلب دا چې دا صحابیان خلک نور دي خبرې نه تنګ شوی دي روټۍ ته ناسي دا در پس درځي کواشون ته زیاده در پس درځي که خوراک کې دا در پس درځي که په غم کې دي د مور نه تاسو کې د مور نه ستا بچي مړ ستا صورت په کارت سیک یہ سوال ته سوچو چې ستا بچي مړ خدای مکه تاسو ملګری ورور تر ماما یار پلار دوست تاسو راتلی دا خو ډېر یونیورسل حقیقت دی چې زه به خپې ما زما له چې زما پلار په نوم په سره سړی ولاړې زما د زوی په سر سړی ولاړې هغه مړي بیا به هم زه خپې هغه په جرم کې مړي او په ګناه کې مړي بیا به هم زه خپې بیا هم زما د تاثرات تاسو شي کولې ته د واهقینو له په خله کې مایک ورمنډي ته له واهقینو له خپل د لشر په مایک خپل ورمنډي چې تاسو ته مشر تاسو یې مړل تاسو یې مشر تاسو یې سین وړل تاسو یې نو مشر لنډه خبره ده چې ما باندې خدای دې وخت راولي ما د خدای صحافینه به خیزر کمزورم جسماني تور او تشددم خلاف مې کوله زمانم صبر نه کیږي بای کړي سالات او ما ته داسې ښکاری چې د سلمان مردانی دغه بوډا ازاریا والے دی صفه خبره ده او یا دغه چرته رشتہدار بای لکه هغه دا نشو برداشت کولی دا چې هغه ویډیو چام کتلی و زه به کې ملګرو منشن پر بیا چې ما وکړ نو هغه ډیر زیات افسوسناک و او ډیر زیات هغه امبیرس کړی و هغه بوډا کنه لکه هغه وایي زه نه وم بچی لکه زما کار نه دی ټیک ده کنه لکه یو شیز خرڅوم لازم نه چې هر څه زما په استعمال کې راځي هر شی دې زه کولی شم هغه ته چې بچیا زما کار نه دی ولا غشید ورځي او د مایک په ځای ولا اوس بیا پونګې په خپل کې ورمنډي او غریب پونګې وي او دی आवाज ډېر بد دی نو نن یو چا ما بیا ته چې یو چا لیکلی چې نن یو بیا چا لیکلی چې دغه دا ډبولو आवाज ډېر خراب نو بهرحال تشدد په کوم هسپتال کې به چې موږ ورپسې مای پیسو کنه خلک هم لګیا دي بس خان او رغلی چې تم ډېر رضوان نه ان شاء الله د دې شی به موږ مخنیوي وکړو او دا په خبرو باندې کوو په والو ټکولو باندې کوو په سپکو باندې کوو په کنزلو باندې کوو اویرنس پراولو خلکو ته هر سړي ته به دا وایو چې دا شړی صاحب کې تاسو کله مخې درته تاسو مایک ته وړو تاسو ته مهذب انداز وایي د خلکو د مخې ورته وایي چې ریکارډ راواله د خلکو د مخې ورته وایي چې لیسنس یا کوالیفیکیشن یا ستاسو اتارټی راته وخیا او دا غین روسته په مهذبه طریقه باندې نږدې پولیس والا ته خبر ورکول چې دا سړی د خلکو پرایویسي وایلیټ کوي ښه او ویډیو ما شیر کړی دا او دا ویډیو په تاسو ملګرو سره شریک کړئ ډیر زیاته مننه د ویورشپ د لوبه چې کم دنو دا ډیره جایز ده هر سړی غواړي چې یو کار وکړي هر سړی غواړي چې یو پیسې وګټي هر سړی غواړي چې مشهور شي او دا ډیره ښه جذبه ده چې سړی مشهور شي ځکه که دنیا موږ دې ځای ته رارسېدل نو دا د شهرت د جذبې را رسول ده خو د دې مطلب کلم دا نه دی چې دا د بل په پرایویسي باندې با یا په ناجایزه کار باندې موږ ځان شهرت پیدا کړو په جایز کار باندې شهرت او بل دا چې هر سړي چې کوم دا مایک راغستی دی د حکومت کار په کار دی زما لږ خبر به ګډوډه کېږي خو هر سړی چې بیروزګار شوی دی نو هغه دا له خودونو عجیب و غریب تپوسونه کوي کنه د دین متعلق تپوسونه او د وطن متعلق داسې عجیب و غریب تپوسونه بې توکه سوالونه چې د هغې څه موقمحل نه هغه برمحل نه د هغې څه ضرورت نه د هغې څه وضاحت ته ضرورت نه هغه سوالونه کوي او سنسیشن کریټ کوي او ما زه اوس په خپله باندې لکه ګورم ځکه زما مجبوري ده چې زه ګورم چې کنټنټس کې دي څه قسم ځکه زه په دې باندې وخت په وخت باندې کار هم کول غواړم او وخت په وخت پرې کوم د خیره سره خدای یو ملګری کنزل کړي کور دې وداني بهرحال نو بهرحال ډسکرچ کول دي د خلک د دې حوصله شکني کول دي او حوصله کار دغه دی چې دی له ویورشپ نه ورکول دي دی له سپیس نه ورکول دي دي ته مهذبه طریقه باندې انکار پکار دی البته چې کوم دی نو تشدد بهرحال خلاف ان پرنسپل خلاف نه د پکار خو دی دا خلک مجبور کړی دی اخیری او د کار خبر هم دا ده چې دی دا خلک مجبور کړی دی په کار ده چې دی لږ سوچ کړو نور سړی صحافیان چې دي هغوی اوس لږ خپله دایره محدود کړي او لږ په دې خبرو باندې نظر واچي چې د خلکو صبر تمام شوی دی خلک ستړی شوی دی او خلک دې څیزونو بیخي نفسیاتي مریضان کړی دی لہذا مهرباني وکړئ ټول سړی صحافیان هغې ته دا ووایي که ستاسې ملګري ستاسې یاران ستاسې دوستان چې د خلکو نوره پرایویسي وایلیټ کول چې کوم دي نو دا ستاسې دپاره موبایل جان دی د ماشرې دپاره خو دی وبایل جان د خلکو د عزت دپاره خو دی وبایل جان د خلکو د عزت سره لوبه خو بهرحال مسلسل روانه ده
چې ستاسو دپاره مو سوبالي جان دی خلک به تاسو په بازارونو کې ایسارئ که تاسو د چا د پلار بېزتي کوئ که تاسو چا د بچي د ملګري د یار دوست یا زما چا په ذات باندې بېزتي وشي نو د هغه رڼا دا چېرته نه وځي چې هغه په لکونو کروڑونو خلک وګوري یو بېزتۍ یو ماحول جوړ شي نو بیا څوک هم دا د زړه نه وباسي دا په زړه کې ساتي او بیا غواړي چې انتقامي جذبه ظاهره خبره د انسان دی مجبور شي څوک هم په خپل عزت خپل څادر نه ته راوړي زما پوزې ته رارسي نو بیا زه هم انسان یم بیا یو عام کس چې یو غریب کس دی هغه هم انسان دی موږ ټول انسانان یو که موږ هر څومره بېوسه هم خو بیا موږ انتقامي جذبه مونږ کې یو بیا د هغې ریاکشن هم دی او د هغې نتیجه هم دی د هغه ریاکشن ریزلټ هم دی چې کس نن په بازار کې وډبولی شو د ډبولو سره سره هغه بیا منډې والي او د هغه صحافت او هغه ټول هر چیز چې د هغه په خنډ راځي نو په دې ځای کې په د خپل عزت یې مو بیله او د خلکو عزتونو سره لړي کې لوړ روان دي نو یو کس چې داسې اډوکې کتل دا اډوکې کتل دله نو پکار ده د تېر 3-4 میاشتو نه چکر شروع کړی دی د ویورشپ دپاره او زه بیا وایم چې ویورشپ دپاره ټیک ټاک کار د ویورشپ او شهرت او د خبرې کول او لړل تپل کول دا ډېر ښه عمل دی خو په اخلاقي دایره کې په قانوني دایره کې په مهذبه دایره کې د ښه زده کړې سره ښه بنیادي ټریننګ سره بنیادي د ژبې اصولو سره د پښتو خپې دي ماته کړي اردو خو په بولې اردو خو موږ له نه راځي لکه موږ خپله ژبه نه باغې خو لکه بنیادي د ټکو تاسو که دي واورئ تاسو به حیران شئ چې یاره دوی د هې او د خې په منځ کې تمیز نشي کولی دوی چې کوم سوالونه کوي دوی چې کوم جوابونه کوي دوی چې په کوم انداز انویسټیګیټ او دوی چې پولیس څنګه ډیل کوي ته به دا د 25 ګریډ افسران دي په داسې طریقه باندې ادارو ته ننوځي تاڼو ته ننوځي هسپتالونو ته ننوځي سکولونو ته ننوځي دا کار غلط دی او د غلط کار مونږ خلاف وي ستاسو ټولو ډېر زیاته مننه کړه ویډیو ملګرو سره شریکه کړه سلامونه محمد یحیی خان ډېر زیاته مننه او شفیع الله افغان صاحب ډېر زیاته مننه د مسوسکۍ جوړ کړی دی د انعام خان وایي د چا په عزت اټیک کول نه دي پکار بالکل نه دي پکار موږ دغه وایو د صحافت په نوم باندې دا لوبه خطرناک رخ اختیار کړی دی نو اوس د دې ریزلټ په همدغه مخکې هم تاسو وګورئ که دې خلکو ځان سم نه کړو نو دغه لوبه مسلسل روانې ما چونکې ملګري موبایل نیولی دی نو زه مجبور یم چې د خپلې خبرې بهرحال راغونډې کړم د خبرو د غلطو خبرو دپاره او د ریپیټیشن دپاره دا موضوع باندې زه 15 پېر غږېدلی یم یو ځل بیا وغږېدم د هغې دپاره ډېره زیاته بخښنه غواړم د ټولو کور ودان